اته داسې څیزونه چې هیڅکله نه باید تاسو هغه په ګوګل کې ونه لټوئ. السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. نن بیا تاسو ته په دې ویډیو کې داسې معلومات درښیم چې اته داسې څیزونه دي چې هیڅکله نه باید هغه تاسو په ګوګل کې ونه لټوئ. نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه د ډالۍ نشان در سره ضروري ووهئ تاسو زموږ هره نوې معلوماتو څخه برخمن شئ. په دې ورځو کې ګوګل زموږ د سختو ورځې یوه ښه ملګری شوی. صحیح؟ که چیرته زموږ په ذهن کې کومه پوښتنه راځي یا د کوم څه په اړه معلومات ته ضرورت ولرو او یا د خپل امتحان لپاره چمتووالی نیسو، نو په هر وخت کې ګوګل ته مراجعه کوو. آیا تاسو تر اوسه پورې فکر مو کړی چې ورځ کې څومره موضوعګانې تاسو ګوګل کې لټنه پرې کوئ؟ زه خو بېشمار، ځکه دا کوم معلومات چې تاسو ته په دې یوټیوب چینل کې اپلوډ کوم زه یې د ګوګل نه اخلم. که څه هم په دغه ګوګل کې ډېر معلومات شتون لري، مګر داسې څیزونه هم دي چې هیڅکله نه باید تاسو ګوګل کې لټنه پرې وکړئ، که نه نو تاسو ته به تاوان ورسوي. نو په دغه ویډیو کې اته داسې څیزونه تاسو ته وایم چې تاسو نه باید هغه په ګوګل کې لټون پرې وکړئ. نو تر آخره پورې لیدونکي اوسئ. لومړی، د ناروغۍ موضوع. که چیرته کوم ناروغۍ خپل بدن کې احساس کوئ، هیڅکله هغه په ګوګل کې مه لټوئ، ځکه په زرهاو ویب سایټونه په ګوګل کې شتون لري چې د ناروغۍ یا صحتمندۍ په باره کې معلومات پورته کوي، چې متاسفانه ډیری د هغوی د طبي متخصصینو په واسطه نه مدیریت کیږي. نو که چیرته تاسو ته کومه ناروغۍ خپل بدن کې احساس کوئ او غواړئ چې وپوهیږئ چې کومه ناروغۍ لرئ، نو هیڅکله هغه په ګوګل کې مه لټوئ، ځکه امکان لري چې د غیر واقعي او خفه کوونکي معلوماتو سره مخ شئ. په داسې حالت کې تاسو کولی شئ د ګوګل نه بغیر کوم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. دوهم، جنایي موارد. دا موضوع باید تاسو جدي ونیسئ. هیڅکله دا موضوع لکه څنګه بم جوړ کړو یا څنګه مخدره مواد تولید یا قاچاق کړو په ګوګل کې مه لټوئ، ځکه امنیتي سازمانونه او د مخدره موادو ضد سازمانونه د ګوګل په همکارۍ د ماهر کارکوونکو څخه استفاده کوي. که هر څوک هر وخت داسې موضوع ګوګل کې سرچ کړي، د هغوی د کمپیوټر او یا د موبایلونو آی پی ادرس د یاد سازمانونو په ډیټابیس کې ذخیره کیږي او هغوی تاسو د تحقیق لاندې نیسي. دریم، د سرطان ناروغۍ په باره کې. دا داسې یو څیز دی چې بدون د هغې د متخصصونو نور هیڅوک د هغې په باره کې په څه نه پوهیږي. په حاضر وخت کې دا مړه کوونکې ناروغۍ په څو ډوله شتون لري چې ډیری د هغې د نورو ناروغیو سره مشابهت لري او کوم خاص نښان نه لري. نو که چیرته تاسو د دې ناروغۍ کوم نښانونه خپل ځان کې لرئ او په ګوګل کې د دې په اړه غواړئ چې لټنه وکړئ، حال دا چې تاسو کومه بله ناروغۍ ولرئ، مګر بیا ګوګل تاسو د سرطان ناروغۍ موخې کوي چې هغه تاسې نا امید او پریشانه کوي. څلورم، د جلدي موضوع په باره کې. زیاتره انسانان د جهان په بیلابیلو ځایونو کې د جلدي خطرناک امراضو باندې اخته دي، چې متاسفانه د جلدي ناروغۍ د ټولو ډولونو عکسونه په ګوګل کې شتون لري او ډیری د هغې ډیر ځورونکی او پریشانونکی دی چې د یو ځلې لیدلو باندې هم ستاسې رواني حالت ته ضرر رسوي. نو بهتره دا ده چې د جدي ناروغۍ په ګوګل کې مه لټوئ. پنځم، سګریټي سږی. ډیری ستاسو ډلې نه سګریټ وهي چې د وخت په تېرېدلو د هغې په ضرر باندې پوهیږي، په خاصه توګه په سږو کې. په حاضر وخت کې ګوګل ډیر د سږو عکسونه شته دي چې تاسو فکر کوئ دا د ډیر سګریټ وهلو له امله داسې شوی چې بیا تاسو د هغې په لیدلو سره پریشانه کیږئ. دا خبره هم صحیح ده چې دا عکسونه تاسو سره مرسته کوي تر څو ورو ورو سګریټ خوشې کړئ، مګر د روانشناسۍ له مخې ښه دا ده چې تاسو هغه عکسونه ونه ګورئ. شپږم، خطرناک حیوانات.
نړۍ ډک له حیواناتو څخه دی چې ډیری د هغې مړه کوونکی ده او که چیرته تاسو کوم ځای ته د سفر کولو اراده ولرئ او په ګوګل کې د هغه ځای په باره کې لټون وکړئ او ګوګل هم احتمالا تاسو ته د داسې حیواناتو ښیي چې هلته موجود نه وي او تاسو به په ډار کې شئ نو په دې خاطر دا خبره جدي مه نیسئ چې تر څو ستاسو د سفر معنی نشي ځکه د هغه ځایونو چې انسانان ګرځي او ژوند کوي دا حیوانات هلته ډېر لږ پیدا کیږي. اووم، خپل نوم مو. په معنوي نړۍ کې تر ټولو ډېر مهم څیز خپل امنیت دی چې ټول پوهیږو او دا موضوع باید جدي ونیسو مګر کله چې تاسو خپل نوم ګوګل کې لټوئ ګوګل تاسو ته په میلیونونه نتیجې په شمول د ستاسو خراب عکسونه، زوړ یادونه او ستاسو نور خراب موضوعګانې ښیي او وغواړئ چې هغه یو په یو پاکې کړئ باید خپل اکاونټونو ته داخل شئ چې شاید ډیری د هغوی پاسورډونه مو هیر کړی وي. زموږ په فکر او یقین دا عمل ضروري نه ده ځکه هیڅوک ستاسې د هغه زړه معلوماتو سره کار نه لري پس نو ښه دا ده چې خپل نوم مو په ګوګل کې مه لټوئ. اتم، بخت لیدل. ډیری خوښ لري چې د خپل لاسونو بخت وویني او پوهیږي چې څه معنا لري یا د هغوی بخت څنګه ده. دا کار اصلا ساتیري لپاره صحیح ده مګر ډیری خلک دا ډیر جدي نیسي او په دې باور دي چې د هغوی لاسونه د هغوی آینده ښیي چې څه ډول ده. په ګوګل کې د لاسونو بخت لیدلو معلومات ډیر شتون لري چې هره قبیله د خپل یقین هماغسې یې تعبیر کړی. که چیرې تاسو هغه خپل لاسونو بخت وګورئ احتمالا د داسې څیزونو سره مخ کیږئ چې شاید ستاسو خوښ نشي او د هغې په لیدلو سره شاید بیا هم تاسو ډیر ناامید د خپل راتلونکي نشئ. منندوی یم تاسو نه د دې ویډیو له لیدلو څخه. تر بله ویډیو پورې تاسو په الله پاک سپارم. خدای په امان.